سلامونه ګرانو لیدونکو لکه څنګه چې ما ویلي وو چې زه به د ګوګل میټ په اړه تاسو ته معلومات درکوم. ډېری ستونزه لري څنګه آنلاین کلاسونه برابر کړي د ګوګل میټ له لارې. ښوونکي دي څوک غواړي درس ورکړي که نه په آنلاین بڼه، نو دوی څنګه ګوګل میټ له لارې درس ورکړي، هغوی ته به هم دا ویډیو مناسبه وي تر څو یو څه پکې زده کړي. او هغه زده کوونکي چې دوی په آنلاین ډول غواړي ټولګي واخلي او څنګه ګوګل میټ وکاروي، لکه څنګه چې موږ هم داسې آنلاین ټولګي اعلان کړي چې ټول د ګوګل میټ له لارې مخ ته وړل کېږي. نو تاسو څنګه دا ګوګل میټ په کمپیوټر په ټلیفون کې فعاله کړئ او په صنفو کې ګډون وکړئ. دا طریقه نن درته ښیم. ما سره اوس لپټاپ دی، زه په کمپیوټر کې دا درته ښیم چې څنګه ګوګل میټ فعاله کړئ. انټرنیټ به وصل کړئ، انټرنیټ به طبعا ولرئ او یو براوزر به راخلاص کړئ. د مثال په ډول زه ګوګل براوزر راخلاصوم. کله مو چې راخلاص کړو نو په سرچ برخه کې به تاسو ګوګل میټ ولیکئ. دلته به زه ګوګل میټ ولیکم، انټر یې کړئ. بیا په لومړي لینک باندې کلیک وکړئ تر څو د ګوګل میټ هغه صفحه درته پرانیستل شي. دا د ګوګل میټ صفحه شو. اوس ښه دوه خبرو ته غوږ ونیسئ. که تاسو خپله کلاس اعلانوئ یا تاسو د میټینګ مسؤل یا په لنډ ډول وایو تاسو کوربه یې او غواړئ چې خپله ټولګه اعلان کړئ نور در سره جوین شي، نو تاسو به په نیو میټینګ باندې کلیک وکړئ. بیا دلته درې اپشن البته درکوي. لومړی اپشن وروسته غواړئ دا میټینګ دا کلاس شروع کړئ، که هم دا اوس یې غواړئ. که اوس غواړئ نو په سټارټ انسټنټ میټینګ به کلیک وکړئ، او که وروسته غواړئ په کریټ ا میټینګ فار لیټر به کلیک وکړئ. خو په دې چې کلیک وکړئ تاسو دلته یو لینک درکوي، ګورئ ورته دلته یو لینک درکوي. دا لینک به کاپي کړئ، دا لینک به در سره وساتئ. هر وخت مو چې صنف شروع کاوه په دې لینک به تم کلیک وکړئ، دلته به په براوزر کې راشي، سرچ هغه به یې کې براوزر کې ولیکئ، او هغه کس چې غواړي تاسو سره یو ځای شي په دې کلاس کې برخه واخلي هغه ته به هم دا لینک ولیږي چې هغه کلیک وکړي کلاس کې جوین شي. هر وخت مو چې غوښتل بیا به دا لینک راخلاص کړئ. خو زه همدا اوس غواړم یو میټینګ برابر کړم، نو دې لپاره به په دوهم اپشن کلیک وکړئ. او که دریم اپشن تاسو غواړئ چې بیا سکیجول یې کړئ، مثال دا میټینګ تاسو یو ورځ وروسته، دوه ورځې وروسته، یوه اونۍ وروسته غواړئ چې شروع کړئ، بیا کولی شئ د ګوګل کلندر په مرسته دا تاسو سکیجول کړئ. دا یو بل سافټویر دی چې په ټلیفون کې انسټالیږي او په کمپیوټر کې هم کولی شئ هم انسټال کړئ، هم د ګوګل له لارې راخلاص کړئ. خو زه اوس غواړم چې صنف شروع کړم او یو زده کوونکی مثال هغه ته زه لینک ولیږم، هغه ما سره په دې کلاس کې جوین شي، نو کلیک وکړئ په دې باندې. منتظره پاتې شئ تر څو صفحه را پرانیستل شي او نور اپشن دي چې هغه زه درته وښیم. دا صفحه را خلاصیږي. په دې صفحه کې دلته تاسو چا په خوا کې لینک درکړئ. دا لینک به تاسو دلته کلیک وکړئ چې کاپي واخیستل شي، ځکه دا ډېر مهم دی. د همدې لینک په مرسته تاسو سره ټول زده کوونکي جوین کېږي. دا مو چې کاپي واخیست او زه دا صفحه تړم، دا لینک شیر کړئ یا د واتساپ له لارې یا د مسنجر له لارې، هر لارې چې تاسو کولی شئ، خو دا شاګرد ته ورسوئ. زه راځم په واتساپ کې، دلته زده کوونکی دی، دلته به زه لینک کنټرول وي کم پیسټ به یې کړم او ورو به یې لیږم چې تر څو دا د دې لینک سره جوین شي. چې کله هغه جوین کېږي دلته ما ته مسیج راکوي، منتظر به شو تر څو هغه کس جوین شي. دا دی هغه کس دلته ما ته وایي چې عمران وصال دا غواړي چې جوین شي، نو ته کولی شې دلته اجازه ورکړې. که اجازه ورنه کړې بیا دا نه جوین کېږي، نو زه ورته وایم چې سمه ده. په ویو باندې کلیک وکړئ، را به شي به اډمیټ ورته ووایي. دا دی موږ سره عمران جان وصل شو، اډمیټ شو، خپل سکرین کیمره هم فعاله کړې ده. عمران جان ښه یې؟ شکر استاد، خیر صحت ښه دی؟ شکر الحمدلله. غږ خو مې هر څه واضح درځي؟ هو ټول صحیح دی. بالکل. اوس زه غواړم چې یو کلاس شروع کړم، نو تاسو سره به زه سکرین شیر کړم تر څو د کمپیوټر سکرین تا ته ښکاره شي. ته کولی شې مثلا په ما د ویډیو بند هم کړي، ضرور نه دی. صحیح. په دې ډول هغه په دې کیمره باندې کلیک ګورئ، دلته موږ اپشن لرو. په دې اوس ما غیر فعاله کړې، زه مثلا نه غواړم چې هغه ویډیو راشي. که غواړئ چې مایک بند کړئ په دې اپشن به کلیک وکړئ چې مایک آف شي، بیا هغه ته زما غږ نه ورځي. او که ویډیو فعلا آف ده، که غواړم چې ویډیو مې ورښکاره شي، خو زه غواړم سکرین شیر کړم، دلته به راشي په دې اپشن به کلیک وکړئ شیر سکرین. دلته به بیا راشي انټایر سکرین، یعنې غواړم ټول د کمپیوټر سکرین ورسره شیر کړم. په دې صفحه به کلیک وکړئ او دلته به راشي شیر. اوس به زه دا صفحه بیخي مینیمایز کړم، ګورئ دا صفحه به مینیمایز کړم. دا هم کولی شي تاسو داسې کې هایټ کړئ. اوس عمران جان تا ته سکرین ښکاري؟ هو هر څه واضح معلومیږي. زه به مثال یو څه راخلاص کړم، ته به راته ووایې چې مثال ما څه شي راخلاص کړم. څه شی مې راخلاص کړم؟ ورډ پروګرام. نو دا سکرین ورسره شیر دی، منظم هغه ټول سکرین زما کتلی شي. بیرته کولی شم سکرین پې بند کړم. بیرته به تاسو راشئ همدغه براوزر ته خپل
دې برخې ته په دې ځای کې دلته هم کلیک وکړئ سټاپ پریزنټینګ، دلته هم کولی شئ ورته ووایئ سټاپ پریزنټینګ، بیرته په هغه باندې سکرین آف کیږي. دا زه صنف شروع کوم او ما سره زده کوونکي په دې ډول جوین کیږي. سټیکر هم شته دلته، مثال زه په دې سټیکر کلیک کوم، زه هغه ته سټیکر لیږم په دې شکل، هغه تم کولی شي عمران جانه ما ته سټیکر یو دوه دانې راولېږي. دا په دې ډول هغه سټیکر را لیږي. صحیح شو. یا مثلا که تاسو پوښتنه لرئ، څو کسه دي په دې کلاس کې، یو کس پوښتنه لري لاس پورته کوي که نه، لکه په فزیکي ډول صنف کې پورته کوي، دلته هم کولی شي په دې آپشن کلیک وکړئ. عمران جان ته کلیک پرې وکړه. سلام علیکم. دا دی دلته عمران لاس پورته کړه، دا معنا چې کېدای شي هغه پوښتنه ولري او څه پوښتنه به لري، بیا کولی شي ته هغه ته وخت ورکړي. نو په دې ډول تاسو کولی شئ یو کلاس د ګوګل میټ له لارې جوړ کړئ، برابر یې کړئ او نور تاسو سره جوین شي او په دې باندې بیرته قطع کوئ. اوس زه څه کار کوم؟ اوس زه داسې کار کوم چې عمران جان ته وایم هغه کلاس اعلان کړي، زه د شاګرد په حیث له هغه سره جوین کېږم. نو چې څنګه جوین شو، نو زه به دا مخته یوسم، دا پروسه خلاصه شوه، زه به دا قطع کړم. اوس څه کار کوم؟ اوس مونږه مثال مونږ زده کوونکي یو، غواړو چې خپل استاد سره په کلاس کې جوین شو. دا صفحه تیار همداسې خلاصه پرېږدئ، یا یې که نه خلاصوئ هېڅ پروا نه کړئ، دا وتړئ. عمران جان تیار ما ته لینک را لیږلی دی د وټساپ له لارې، زه به لاړ شم، دغه پورته لینک چې وینئ دا هغه را لیږلی دی، نو زه به په دې لینک باندې کلیک وکړم. مستقیم تاسو ته ګوګل هغه را خلاصوي، براوزر را خلاصوي، ګوګل میټ ته مو راوړي. منتظر پاتې کېږئ تر څو هغه هم برابر شي. دلته به تاسو څه ورته ووایه؟ ask to join، یعنې د هلته د دې په خاطر چې هغه ته مسج ورشي جوین شي، نو تاسو به ask باندې کلیک وکړئ تر څو تاسو په دې صنف کې اډ کړي. اوس هغه ته مسج ورځي، هغه باید ما اډمیټ کړي په دې کلاس کې. دا د عمران جان ماته اجازه راکړه چې زه په کلاس کې برخه واخلم. دا اوس زه شاګرد یم، زده کوونکی یم او استاد ماته درس راکوي، نو زه هم کولی شم خپل سکرین ورسره شیر کړم، هماغه اپشن چې کوم وخت و. اوس عمران جان مثلا ما سره خپل سکرین شیر کړي، هغه فکر کوم ټلیفون کې ګوګل میټ کاروي، نو ته خپل سکرین شیر کړې موږ سره. صحیح شو. هغه په ټلیفون کې کاروي، دغه د ټلیفون هغه سکرین موږ سره شیر دی، یا کولی شي په ټلیفون کې کوم څه موږ ته راښیي، یا لپټاپ کې څه موږ ته راښیي، مکمل هر څه په دې شکل ده وصل یو ورسره. بیرته سکرین موږ باندې آف کا، دا بیرته آف شو په دې ډول. نور ته کولی شي مثلا زده کوونکی لاس پورته کړي، کوم پوښتنه لري سټیکر ورلیږي، مثلا استاد دی حمایه کوي که نه، درس درته تشریح کوي او زړه ورلیږي. صحیح دی چې دا په تاسو کې د زموږ د صفحې په لیدونکو کې ډېر کم دی، نو داسې کولی شي خپله ویډیو ورسره شیر کړئ. مایک مثلا قطع کوئ، زه په دې کلیک کوم، اوس عمران جان زما غږ نه اوري، او کلاسو کې به تاسو همداسې کوئ، ځکه پرېږدئ چې استاد خبرې وکړي، درس تشریح کړي، تاسو به د خپل مایک آف کوئ تر څو شاوخوا ستاسو کوم مغال مغال شي وي استاد ته مزاحمت ونه شي. په دې ډول تاسو د ګوګل میټ لارې صنفونه کولی شئ آنلاین مخته یوسئ، هم تاسو پکې جوین شئ او هم کولی شئ نورو ته د ګوګل میټ لارې آنلاین درسونه ورکړئ. بس ډېره مننه، دا ویډیو تر نورو ټولو پورې ورسوئ تر څو هغه څوک چې ستونزه پکې لري هغه حل شي. عمران جانه تا نه مننه. مننه استاد. الله دې مل شي.